عمل نامه ډکه ده سنتو کې دا فایدې دي. نو وی چې دی مو دفن که نو زه ورته کېناستم د قبر خوا کې د وصیت کړی او ما یې زه بس کېبنم لږ ساعت وایي چې کېناستم ستړی وم خوب راغی چې خوب راغی سفیان ثوري رحمه الله نو وی دغه سړی مې په خوب کې ولید دا مړی ښه مزېدار د جنت په باغچو کې روان دی او خوشحاله دی وی ما ورته چې لکه ته خو مونږ ښخ کړې څه وشو در سره وی بس خدای وبخلم دا د جنت باغچې ته رالم که نه داسې خوشحالي خدای راکړه وی ما ورته وی چې دا پس وی ما ته وی ځه تا ته مې جت نشته اوس په مخه دی ښه وی ما ورته وی چې دا دومره خوشحالي ده له خدای په څه درکړه څه عمل دې کړی و ولې چې هغسې عمل زه شروع کړم وی ما د حضور پاک په یو حدیث عمل کړی دا چې د رمضان روجې به مې ونیولې نو بیا به مې د رکوټې اختر په میاشت کې 6 روجې نیولې دا د هغې برکت د مارونو دې میاشت کې به که خیر انشاءالله نو تاسو ته م ویم او زنانو ته وایي زنانه ګورې په دې عبادتونو کې ډېرې تکړه دا 6 روجې به نیسئ که خیر انشاءالله او دا 6 روجې څه بعضې علما وایي وی پرله پسې ونیسئ وی کړاو پکې ډېر دی نو ثواب به ډېر وشي بعضې علما وایي وی نه حضور پاک به د ګل روجه نیوله د زیارت پې نیوله هغه پکې راوله او قل ما یفتر یوم الجمعه د جمعې په ورځ به اکثریت روجه نیوله نام پکې راوله څوک وایي ایامې بیز 14 14 15 پکې راوله خو زمونږ یو بعضې فقهاو لیکلي دی او زما دا خبره خوښه ده چې یو ورځ نیسه یو ورځ نه دا صیام داود ورته وایي داود علیه السلام به یو ورځ روژه و یو ورځ به یې کوجه وه نو که په داسې طریقه دې ونیولې چې یو ورځ نیسه په بله ورځ نه په بله ورځ نیسه په بله ورځ نه نو دا به ډېره بهتره شي نور که پرله پسې څوک نیسي نو دغه ثواب یې حاصلېږي ثواب یې کېږي نو دا روجې به نیسئ که خیر انشاءالله باید زنانو باندې هغه د خپلې بیمارۍ روجې پاتې وي نو په دې میاشت کې نیسي دا سنت په هغې نه ادا کېږي یا که په چا قضا پورې په دې کې نیسي نو په هغې نه پوره کېږي ځان له شی دی دا 6 ځان له نفلي روجې دي انشاءالله العزیزه دا به زمونږ باباجي م وی مام درته ووی او په عربو کې خو باقاعده مستقل دې ورځو کې درستخانونه ولګي مستقل د لومبۍ ورځې نه پس او خلک دا روجې ډېرې په شوق باندې نیسي اوس هم امام صاحب په خپل تقریر کې عمده ترغیب ورکړ اخیری د جمعې ته خطبه وه د جمعې او امام صاحب په مدینه منوره کې په خپله خطبه کې د 6 روجو ترغیب ورکوي دا 6 روجې ونیسي او مام تاسو ته وایي که خیر انشاءالله ها روزې